کم دی اوس افغانستان په هر قیمت اخلي او پاکستان ته زور ورکوي او پاکستان ته به سوره نقصان ملويږي سوره زور به ملويږي. اوس د پاکستان هغه پالیسي میکرز ته هم ډیر افسوس وي، ډیر فکر به ورته ګوره صفا خبره به کوو چې مونږ به چغې والې چې داسې مه کوئ، داسې سخته پالیسي مه راوړئ، داسې مه کوئ. اوس تاسو ته پته ولګېده، اوس هغه پاکستانیانو ته چې کوم به ګو افغان ګو وې هغو ته پته ولګېده او پاکستان هغه سټیک هولډر ته هم چې کم دغه پالیسي میکر کې ناست وي او غلطې پالیسیانې جوړوي او اکثر دپاره د غلطو پالیسو د وجې زموږ د خیبر پښتونخوا بیړه غرقه شوه، زموږ د پښتنو بیړه غرقه شوه او ولې تاسو افغانستان څخه خامخا اخکر بېځایه اړم کړي. دغه ورځ تاسو نه لیدله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو، ډیر مهم خبر باندې تاسو سره شریکوم. دغه مهم خبر به تاسو هغه باندې پوه شئ اسې خو دا ده چې هند چې کوم دی ولې اوس رسمیتي توګه باندې امارت اسلامي طالبان مني چې کوم طالبان دوی دشمن ګڼل او ډیر زیات ورپسې لګیا وو او ډیر زیات عملیات یې کړي. خو بهرحال ډیر زیات مهم خبرونه دي دې سره تړلي شوي او تاسو سره دا شریکول ډیر ضروري دي او تاسو ته دا پته لګېدل هم ډیر ضروري دي. بیا چې کله پته لګي چې یاره موږ سره کم مشکل جوړیږي یا کم ښه جوړیږي یا ولې داسې کیږي چې کم از کم هغه خبر موږ ټول پکارو. تاسو سره کم تېر ورځ څو ورځې وړاندې ویلو چې پیور کارډ دپاره پالیسي چینج کیږي، بلکې میټینګ ناستې غونډه کیږي او دغه کې به ایکسټینشن هم وشي او یا به ورته بل څه طریقه کار جوړ کړي، د دپاره خوشحالۍ خبر دی. خو هغه موږ تاسو سره هغه بنیادي خبرې एकदम نشو کولی چې څه خبرونو باندې تاسو ته خبر خو موږ رسوو، خو هغه چې کوم سورسز وي هغه ته ځکه ور نشو کولی چې بیا موږ هم مشکلاتو کې موږ ته هم څه ریکسټریکشن وي، څه هغه وي، ولې چې د جرنالیزم خپل څه اصول وي، د فیسبوک یا د نور چې کوم سوشل میډیا خبرې نه وي. خو بهرحال پاکستان به اوس مجبورت نه ډیر زیات د افغانانو لپاره یا د افغانستان سره کولو دپاره مجبوریت په لاسه به کوي، دا نه چې خوشحالۍ د لاسه به کوي، دا ته هم څه چې وي حقیقت پوهیم. خو اوس دې وخت کې ګوره هند چې کوم دی باقاعده توګه هلته میټینګونه وشول او 3 مۍ نه دلته کې جنگ شروع او د افغانستان نایب وزیر داخله چې کوم مهم غړی دی خاص کر مشر چې کوم هیبت الله صاحب ته ډېر نږدې کس ابراهیم صادر چې کوم دغه په افغانستان په هندوستان کې ناستو ګو کې چې خبرونه اوس ډېر راځي هغه په باره کې چې هغه بیمارۍ دغه علاج غرض ټیک دا علاج ځي هندوستان ته زموږ په پاکستان ټول بدله چې بیا ورته ویزې کینسل کړي. اوس هلته څه اهم میټینګونه شوي دي او بیا دا خبر چې کوم راځي اوس په د باقاعده توګه دغه د رسمیتي توګه باندې لکه هغه پېژندګلو دغه سپین اجنډا هر څه به هغې خپل امبیسیز یا څه اعلان به کوي. اوس دغه کې هند چې کم دی 2 ګزارونه دي. ګوره هند چې کم په افغانستان کې انویسټمنټ کړی دی، ډیمونو کې، پارلیمان کې، نور جوړولو کې په اربو روپۍ لګولي دي، ډالر یې لګولي دي. هغه سیاسي مقاصد وي، اسې هند پاگل خو نه چې افغانستان کې پیسې کوي. ولې چې تاسو به تېر ورځ خبرونو کې هم لیدلي چې باقاعده توګه هغه باندې سوره په مودي باندې دا اعتراض کېده چې هغه وګوره ستا نو دومره تونه خرچې کړي دي، نن هغه پاکستان څخه ولاړ دی یا زموږ خبره نه اوري یا موږ هلته نه کوم عملیات کوو هغه ته مې پرېږدي نه. خو بهرحال دغه خپل سیاسي یو جنګ یو صورتحال دې وخت کې یقینا چې طالبان حکومت یا طالبان چې کوم دي هغه په 2 هغه کې ګیر دي چې اوس پاکستان واخلو که انډیا واخلو. ولې چې یو طرف دواړه خو چې اوس کېږي هغه شانتي هغه غواړي نه پاکستان هغه شانتي غواړي چې نه ته صرف بس خاموشي اختیار کا، نه هندوستانونه دا غواړي. هندوستان چې ورته څه ورکول غواړي په هغه توګه باندې ونه څه غواړي، پاکستان ته څه ورکول غواړي هغه په توګه به ونه څه غواړي. اوس دا ډبل گیم دی. په دې کې تاسو نور مهم خبرونه در کومه چې کم روان دي، کم ډسکشن کیږي. دی وخت کې به تاسو اوس ګورئ اوس هم دا داسې چې نیم افغانان انډیا سپورټ کوي، زنده باد وهي باقاعده په دې باندې کوي. بیا نور خلک ولس پرېږده چې په طالبانو کې خپله یوه ټولنه لکه کم چې کم دا ابراهیم صدر چې ناست دی هلته کې دا د هند ډېر زیات سپورټر دی، یعنی د پاکستان په مقابله کې، یعنی د پاکستان سره هغه خپل ډېر زیات معاملات حکومتي توګه باندې روان دي. اوس په طالبانو کې هم ګروپونه دي
اوس ځنې ورته وایي چې نه داسې هند څه نشو تللی، ځنې ورته وایي چې اوس په هغه ځای کې ډېر زیات کنفیوژن ښکار شوي دي دې ځای کې هم. خو دغه صورتحال کې عام ولس دا کم فیصلې چې کیږي، پالیسي جوړیږي، څومره پورې به ښه والی ورته میلاویږي یا څومره پورې هغې ځپلی کیږي، دا به اوس وخت فیصله کوي. خو دا وخت کې چې کم خبرونه ما درکول هسې مې نه درکول، نه زه خېټې نه خبرې کوم او نه زما دغه 22 کاله جرنلیزم چې کوم دی زه په دې باندې خراب کړم چې زه تاسو سره هسې د دروغو خبرونه ووایم یا زه تاسو سره هغه وکړم. خو دې وخت کې چې پاکستان کې اوس کم کسان یا کم سټیک هولډر دي، هغې په تاسو به لیدل چې دې وخت کې پاکستان د افغانستان خلکو یعنی پنجاب میډیم نوره میډیا هم لګیا وه، هغونه به سټونه اخیستل، انټروګانې اخیستې او پاکستان سپورټ کې هغه پاکستان سپورټ کې افغانان ډېر راوچېدل. موږ خو پیل نه خبره کوو، خو دو ته مجبوریت احساس وشو. بیا په کندهار کې یا په کابل کې ځینې ځي کې د پاکستان خوشحالۍ دپاره اظهار چې کوم و هغه هند ولیدل. نو هند چې کوم دی اوس باقاعده توګه جے شنکر دوره ده افغانستان ته، دا به لومبی په تاریخ کې لیکلی کیږي چې طالبانو حکومت ته لومبی ځل دا جے شنکر راځي. او هسې خو اشرف غني سره کرزي صاحب سره د هند چې کم تعلقات یا کم پیسې یا کم انویسټمنټ یا کم کیسې وي، او بیا په هغه ټایم کې طالبانو خلاف چې کم د انډیا پیسه خرچ کړي ده یا کم عملیات یې کړي دي همدغه طالبانو خلاف. خو اوس وخت بدل شو، کیسې بدلې شوې، دغه کیسې خو کیږي. هند چې کم دی اوس افغانستان په هر قیمت اخلي او پاکستان ته زور ورکوي، او پاکستان ته به څومره نقصان میلاویږي څومره زور به میلاویږي. اوس د پاکستان هغه پالیسي میکرز ته به هم ډېر افسوس وي، ډېر فکر به ورته ګوره صفا خبره به کوو چې مونږ به چغې والې چې داسې مه کوئ، داسې سخته پالیسي مه راوړئ، داسې مه کوئ. اوس تاسو ته پته ولګېده، اوس هغه پاکستانیانو ته چې کم به ګو افغان ګو وې هغو ته پته ولګېده. که دا داسې وشوله ګو افغان ګو پرېږده چې تا به کم ځای ته ورسوي د انډیا، چې انډیا طاقت هلته نه ته استعمال کړي که نه، او بیا تاسو ته پته ولګي چې اوس ووایه وروره ګو افغان ګو. خو بهرحال دلته مونږ د هغه پاکستان مخالف ډلو ته هم دا پیغام ورکوو، او پاکستان هغه سټیک هولډر ته هم چې کم دغه پالیسي میکر کې ناست وي او غلطې پالیسیانې جوړوي، او اکثر دپاره د غلطو پالیسو د وجې زموږ د خیبر پښتونخوا بیړه غرقه شوه، زموږ د پښتنو بیړه غرقه شوه. او ولې تاسو افغانستان څخه خامخا اخکر بې ځایه اړم کړي؟ دغه ورځ تاسو نه لیدله. اوس به ورته په ګنډو سملي، اوس به ورته دا حکومت ورځي او طالبانو ته به سملي او محنت به ورته کوي، زری به ورته کوي چې رس راشه کښېنئ او بس تاسو څه وایي مونږ منو، چې څه وایي مونږ منو، خو اوس د هند سره هغه مه کوئ. دا وروره مونږ افسوس په د خپل سټیټ هولډر باندې هم کېږي کوو، خو دې وخت کې زمونږ هغه طالبان وروڼو ته هم او چې کوم حکومتي کې دې وخت کې غټ ناست دي متقي صاحب یقینا چې د پاکستان داسې ډېر نومونه به زه ظاهرومه، خو بهرحال نیمه ډله چې کومه اوس هم په دې خبره باندې هغه ده چې ټیک ده مونږ به تجارت هم کوو هندوستان سره، مونږ سره کم کومک کوي هغه هم کوو، خو د پاکستان خلاف به مونږ اقدام نه اوچتو او نه به ورسره ځو. لکه څنګه مخکې تېرو ځل کې هندوستان ځای په ځای باندې باقاعده امبیسیز په صورت باندې هلته کې خپل عملیات دپاره مرکزونه جوړ کړي. دا ښکاره خبره ده، دا هسې خبرې نه دي، خو هغه باندې نه ډیبیټ کېږو. خو دې وخت کې مونږ وایو چې اوس صورتحال بدلیږي، وخت بدلیږي. اوس په دا ایزي کارډ وبسلو او د پیور کارډ وبسلو او دغه وبسلو دغه کیسې، یا خو به داسې شي چې ډېره به بده شي. په اول چې که چیرې هلته نه بلکل کلین سویپ شو، پاکستان بلکل آؤٹ کو هندوستان، نو بیا خو به پاکستان مجبور شي همدغه زور به لګوي. بیا دا هم کیدای شي چې بیا هلته کې افغانانو ته شریعت هم ورکړي، هر څه ورته ورکړي او ډبل گیم ورسره وکړي. ګیمونه ډېر زیات بدل شول، استعمالیږي به پښتانه اوس وخت ته انتظار وکړي، هغه غمونه اوس پرېږدئ چې وبسلو شو او کیسه شوه او دغه شو هغه شو، اوس لویو کیسو ته خبرې لاړې. او الله دې خیر وکړي. خو دغې خبرې باندې ما تاسو سره شریکول او ما که پیغام یې چېرته زیات رسي نو هم به ښه وي. تاسو نه ریکویسټ هم دا دی چې چېرته کې هم شیر کولی شئ دا ویډیو شیر کړئ
او چې کم از کم زموږ هغه حکمرانانو ته هم دغه خبر دغه اظهار رسیدل پکار چې کم د اولسي که تاسو خبره وي ورکې او چې کم ملګرو نه هم سبسکرایب کړئ نو لازمي سبسکرایب کړئ همدغه تاسو موږ سره سپورټ وي او انشاءالله مخکې نور خبرونه راځي هغه به تاسو سره لازمي شیر کوم چېرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ او ځان خیال ساتئ او د کم خبرونه وي هغه تصدیق لازمي کوئ سوچ ورته لازمي کوئ ډېر به اوس حالات بدلیږي او ډېر مهم خبرونه به راځي او ډېرې مهم فیصلې کیدونکي دي او ډېرې سختې فیصلې کیدونکي دي دا هم واورئ چې مخته به څه کیږي ولې چې پاکستان اوس مجبوره دی او هر لحاظ سره مجبوره وي خو زه هغه کسان چې کومه پالیسیانې جوړولې اوس په هغې هم سرګردانه شوي دي او ښه دي چې سرګردانه شوي دي چې هغو ته هم پته ولګي چې پالیسي جوړوي لږ ډېر په جوړوه لږ د 10 کاله 20 کاله خو مخکې ګوره د 2 ورځو قدم ته ګورې پالیسیانې جوړوي او پښتانه غر کوي بهرحال اظهار سوچ مې ډېر زیات دی هغه مې ډېر زیات دی خو کنټرول به وکړم ما مقصد د خبرونو رسول وي تاسو ته ښه هغه رسول وي لار منې تلل وي نو نور تاسو نه دعاګانې او بس خپل سپورټ په ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ